Hello guys, how are you? زه تاسو ته پارت 2 کې سبجیکټ ورب اګریمنټ پارت 2 رولز باندې ویډیو جوړوم. کمپټیشن ایگزام کې ډېر په کار راځي. زه تاسو ته نن 4 نمبر رول 5 نمبر رول او 6 نمبر رول هایم. اکثر کنفیوژن د باره کمپټیشن انګلیش ایگزام کې داسې جملې راولي. نو پارت 4 ته ګورئ. پارت 4 ته تاسو خیم دیر هیر او بیډش ا لکه سبجیکټ ا سبجیکټ ایک سنگولر وی او پلورل وی واحد وی یا جمع وی د هغې د حسابه به د ورب پہچان کیږي. ورب به لګولی شي په خالي ځای کې. ایک پلورل وی نو پلورل به لګي ورب او ایک سنگولر وی نو سنگولر به لګي. سنټینس نمبر 1 کې ګورئ. Dear خالص a person in that village. خالص کی is لگی کا آر لگی. Dear a person singular دے. third person singular pronoun دے. singular subject دے third person. او د دې د حسابه لکه واحد یو کس دی نو د دې د حسابه به ہے لګي نو is به لګي is. There is a person in that village. په کلی کې یو کس دی دی خو نه راځي دی نه راځي دلته ځکه از لګي. ټیک شو. ډیر خالص a few people in that village. ډیر واز لګي که ور لګي a few people دا جمع دی جمع. ټیک شو نو ور به لګي. There were a few people in that village. په کلی کې څه کسان دي دی کنه څه کسان وو. صحیح ده او here خالص is or no one in this house. no one کوئی نہیں یعنی څوک هم نشته. دې هاوس کې څوک هم نشته دی دی رالی is به لګي is. here is no one in this house. په دې کور کې څوک هم نشته دی. ٹھیک شو. Here خالص they key no are looking for. They keys. Here is lagi ka are lagi the keys you are looking for. Keys jama de no dalta ba are lagi or. Here are the keys da di chabeni da di or you are looking کم چې ته ګورې یا د سین تاسو ویلی شي دویم سنس کې چې واله چا بیانې you are looking کم چې ته ګورې واله چا بیانې کم چې ته ګورې. here are the keys you are looking for. here خالص is or the money singular subject دی دا singular دی نو یو دی نو دې حسابه is لګي. here is the money. yellow money دا والا روپای here is the money. ٹھیک شو دا. here خالص the pen is or the pen چې ده جمع ده نو دلته به لګي here or the pens. والا پین یعنی قلمونه والا نو اوس دې ته ګوره. dear خالص کم یا کم هی نو هی سنگولر دی واحد دی نو دلته به present independent جمله ده نو comes به لګي. نو dear comes he داسې جمله تاسو چاته لیدلې dear comes he مطلب دی دا دی لکه he comes dear لکه هغه دلته راځي داسې ویلی شي خو dear comes he مطلب دا دی چې dear comes he په هغه ځای باندې فوکس دی هلته راځي هغه موږ اکثر وایي هلته راځي هغه dear comes he. dear خالص meets دی present independent جمله ده. dear they
هغوی دي که نه نو دلته به میټ لګوئ جمع دی نو تیر میټ دی زی باندې فوکس کې هلته هغو ملاویږي هلته به ملاویږي اکثر خلک ومنوي هلته به ملاویږي لکه هغو که نه هلته به وي ملاویږي دې سینس کې ورته ګوره دی میټ دی ډیر میټ دی here come یا comes حالي دی یو نو یو دپاره به کم لګي comes نه لګي here come you نو اکثر مونږ وایي چې اوس فرض که ما سره یو موبایل راسه دی او د بل کلاس پیلو موبایل دی زما هغه ناست دی په دې وخت کې دغه رالی یو کس رالی فرض که ټیچر رالی نو مونږ ورته وایي هیر کم یو نو مونږ وایي دا واله مونږ داسې وایي که نه نو هغه ته اوسه ونه وایي یو اوسه هم نه وایي پښتو کې وایي مونږ دا واله نو تاسو وایي هیر کم یو ټیک شوله اعلان جمله کې هیر د ټیچر یو کس دی نو کامز به راځي نو دلته اکثر مونږ دا وایي چې ټیچر رالی که نه هغه کس موبایل رالی نو هغه ته زه وایم چې ته واله نو هغه نوم خو مونږ هغه هم نه کړو که نه مونږ وایو واله موبایل واله لکه مونږ موبایل هم نه وایو مونږ وایو دا واله ټیچر رالی نو داسې وایي here comes the teacher here comes واله دا واله here comes the teacher رالی دا واله پوه شوې سینس باندې ځان پلی کوي کمپټیشن ایگزام کې ډېر کار وکړئ اوکې رول نمبر 5 کنډیشنل سنټنس دا به د ورک کلوزز دي کنډیشنل سنټنس وایي مونږ وایي که زه ستا په ځای وي یا زه ستا په شان وی فرض کړه ضمانت لري if I were نو دې کې به همیشه ور لګي if I were you I wouldn't go که زه ستا په شان وی نو ضمانت لري دویم نمبر زم دې ته ګورئ where are you دلته به هم ور لګوي where are you I wouldn't go دلته ور راغلی دی د دې آی سبجیکټ نه مخکې شوی دی سبجیکټ نه ور مخکې ولګېدو سبجیکټ نه ور مخکې ولګېدو نو به غایب شو نور مطلب یې سیم ټو سیم چې څنګه د دې سنټنس مطلب دی داسې د دې سنټنس مطلب هم دی where are you I wouldn't go 3 نمبر سنټنس وګورئ if he won the game مونږ اکثر وایي چې هغه پرایم منسټر وی he wouldn't take the decision immediately نو هغه به ډېر زر ډیسیژن اخیستی صحیح ده were she not at home were دلته ور لګوي were she not at home هغه که کور کې نه وي how would she call you نو څنګه به هغې ته ته کال کولی if I were a little taller if I were a little taller I could touch the pen myself I could touch the pen myself ځکه لږ اوږده وي اکثر وایي ځکه لږ اوږد وي ټیک شو نو ما به وایي پکې ټچ کولی شوې پخپله if she were a graduate ځکه ګریجویټ وی شي could get a good job نو هغه که ګریجویټ وی نو هغې به یو ښه جاب حاصل کړی وی ور ولګېده 8 نمبر ته ګورئ ور امجد هیر که امجد دلته وی if غایب دی که نه ور که امجد دلته وی I'm sure ما یقین دی he would participate in this event نو هغه به شاملېدی په دې ایونټ کې ٹھیک ہے ورته ان آفس کرکټ جوک هغه په آفس کې جوک کولی آی پی نو ما به څه محسوسولی ال پی چیل کمپیټیبل ما به کمپیټیبل محسوسولی رول نمبر 6 ته ګورئ ویش والے چې کوم سنټنس دي
یعنی کاش. موږ اکثر وایي wish for a sentence. wish sentence سبا څه شی لګوي ور به لګوي. I wish I were a girl. موږ اکثر وایي چې کاش چې زه جینۍ وم. ټیک ده نه؟ اکثر وایي کاش زه جینۍ وم. I wish یعنې کاش یا موږ پښتو کې ارمان دی. نو ارمان دی چې کوم کله وایي ارمان دی نو موږ به څه لګوو I wish. I wish it were Monday today. ارمان دی چې نن پیر ورځ وي. ټیک ده؟ یا کاش چې نن د پیر ورځ وي. نو کله چې مانډی راشي یا ټیوزډے سنډے سیټرډے دا هر څه چې راشي نو اټ به لګوي. اټ ورځې نوم کله راشي نو اټ به لګوي. I wish it were raining today. کاش چې نن باران دی. I wish he was my friend. کاش چې هغه زما دوست وي. یا ارمان دی چې هغه زما دوست وي. I wish he was my friend ور به لګوي. He wishes he were a little taller. Taller. He wishes he were a little taller. هغه لکه د هغې دا ارمان دی هغه وایي چې کاش هغه وایي چې کاش چې زه لږ اوږد وي. ټیک ده؟ دلته ګورئ اکثر سټوډنټان کنفیوز وي چې دا was دلته راغلی if I was you I wouldn't go یا if I were you I wouldn't go. if I was you I wouldn't go دا indicative mood دی او if I were you I wouldn't go دا subjunctive mood دی. subjunctive mood دی دا. ٹھیک شو؟ ګوره دې ته ګوره. فرض کړه زه په اوس کتله کې یو ډایرکټر دی او زه راځم او ډایرکټر ځي نو زه هغه ټایم کې ویایم که نه اف دلته د ښه دپاره نه راځي دا د وین دپاره راځي یا وینی ور دپاره راځي. نو زه اوس ډاکټر ته وایم چې زه ستا په ځای وی که نه کله چې لکه موږ وایو کله چې زه ستا په ځای وی نو زه به نه تلې کله چې زه ستا په ځای وی نو زه به نه تلې. ټیک ده؟ نو دې موډ کې به چې ته د هغه په ځای خو لازم نه یم که نه هغه له ما نه مخکې دی او ځي فرض کړه هغه ډایرکټر دی او زه سپرډانټ یم نو زه چې اوس ویم که نه چې کله چې زه ستا په ځای وی نو زه نه تلم. ټیک شو؟ نو دلته واز لګوئ. دا اف د ښه دپاره نه راځي دا د جب دپاره راځي وین دپاره راځي وینی ور دپاره. لکه when I was you I wouldn't go داسې ویلی شو. نو اکثر سټوډنټان دلته کنفیوز دي چې دلته اوس څه ویش سنټنس کې خو اپلیسې ور راځي دلته واز څنګه راغلی نو واز ځکه راغلی په دې موډ کې راغلی دی انډیکیټیو موډ دی. صحیح شو؟ او if I were you که زه ستا په شان ویم که یا موږ داسې وایو چې زه ستا په ځای ویم I wouldn't go نو زه نه تلم. ټیک ده؟ ستا په شان ویم نو زه نه تلم. ټیک شو؟ دا سبجنکټیو موډ دی. حیات ساتئ. حیات ساتئ. تاسو د ور په ځای would be هم لګولی شئ. I wish would be a girl. I wish it would be Monday today. I wish it would be rainy today. I wish he would be my friend. I wish he wishes he would be a little taller.